ملا یعقوب وایي هند سره د دفاعي اړیکې غواړي خو لومړی باید ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې شي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. ملا یعقوب وایي هند سره دفاعي اړیکې غواړي خو لومړی باید ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې شي. د طالبانو حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي دوی له هند سره دفاعي اړیکې بیا د ټینګولو کې هیڅ ستونزه نه لري، خو ټینګار یې کړی ده چې لومړی باید د دواړو حکومتونو ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته عادي شي. نوموړي له نیوز 18 په نامه له یو هندي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي که دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې عادي کیږي نو باید دې ته چمتووالی وښیي چې افغانستان کې امنیت ځواکونو د روزنې لپاره هند ته ولېږدوي. ملا یعقوب همداراز د هند پر حکومت غږ کړی ده چې کابل کې خپل تړل شوی سفارت بیرته پرانیزي او همداشان طالبانو سفیر ته اجازه ورکړي چې نیو ډهلي کې د افغانستان سفارت بیا چارې ترلاسه کړي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.